تربیت پر پهلو کې یو بل اهم خبره دا کومه چې زمونږ په معاشره کې د تربیت په دې پهلو کې یو غټ پوینټ دا میسنګ دی چې پلار او د زوی په منځ کې مکالمه نشته دی. ښه جی ټیک ته یعنی زمونږ پر پښتون معاشره کې زه اکثر اورم او مونږ کتلی هم دي چې د بچی او د پلار په منځ کې کم یو تعلق پکار وي هغه نه وي. ټیک ته جی یا اوټ اف ریسپیکټ مونږ ډیر دغه کوو یا پلار ډیر سختګیر وي. ایگزیکټلی حالانکه کومه د قرآن مزاج وګورو قرآنی مزاج زموږ لپاره آیډیل دی. په قرآن عظیم شان کې چې د پلار د بچی سره مکالمې څومره شوي هغه په کثرت سره شوي دي. د پلار د بچی سره مکالمې شوي دي. ټیک ته جی مکالمه د لقمان حکیم صاحب د خپل بچی سره، مکالمه د حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل بچی سره، یا مکالمه د حضرت یعقوب علیه السلام د خپل بچو سره. یعنی د اولاد په تربیت کې د پلار د بچی سره مکالمه ډیر زیات مهم کردار ادا کوي. که مکالمه اونشي نو د دې پلار د حصے کار بهر په معاشره کې په دې بچی باندې بل کس کوي خو په نیگیټیو انداز سره کوي. نیگیټیو انداز کې یعنی چې کم هغه اپنایت او کم هغه شفقت د پلار په احساس کې وي هغه د بل چا په احساس کې نه وي. ټیک ته جی. او دا موږ د قرآن هم دا ښودلی دي. یعنی والدین دې اوري بچي که بچي خبره کوي یا سوال کوي. بالکل دا بچه اوریدل دا موږ ته قرآن دا یو تعلیم را کړی دی. ابراهیم علیه السلام چې کومه واقعه قرآن کې بار بار ریپیټ شوې ده په هغې کې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام هغه د قربانۍ یو خبره شوې ده چې ابراهیم علیه السلام بچی ته وایي انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچی زه په خوب کې وینم تا حلالومه تا ذبح کومه فانظر ماذا ترى. نو ستا څه خیال دی؟ ګوره ابراهیم علیه السلام خوب پیغمبر ته وحی وي. ابراهیم علیه السلام ته الله وحی کړی ده د خوب په ذریعه سره. خو بیا هم دا پلار زوی ته دومره ریسپیکټ ورکوي چې د هغې اوپینین اخلي، د هغې رای اخلي. بچی ما ته خو حکم شوی دی خو فانظر ماذا ترى. ستا څه خوښه ده چې کله پلار په دې حیثیت سره بچی ته ریسپیکټ ورکوي، د هغې د احساساتو خیال ساتي، د هغې د رای خیال ساتي او دا تربیت ته ورکړی وي، نو د بچی ریسپانس به همیشه پازیټیو وي، نیگیټیو کېدی نشي. هغه وایي ففعل ما تؤمر. هغه څه وکړه بچی پلاره چې څه درته حکم شوی دی هغه څه وکړه. یعنی د قربانۍ نه بیا دریغ نه کوي. بچی ځان ذبح ته هم تیار ساتي. د تربیت نتیجه ده. د تربیت نتیجه ده. بدقسمتي دا ده چې دلته کې خو بچی راپاسېږي په خپل پلار باندې ډس کوي. دا زمونږ معاشره کې دا واقعات راځي، اخبارونو سرخیانې وي. د دې بنیادی وجه دا ده چې مور او پلار په دې تربیت کې کردار نه دی ادا کړی. اولنې مجرم د دې معاشرې د مور او پلار وي چې بچی دغه شانتې بچی د معاشرې ته ورکړي.